دوستانو السلام علیکم. الله دې وکړي چې تر دې دمه تاسو جوړ روغ او خوشحاله یاست. دا د زه نن بیا ستاسو په درانه خدمت کې حاضر شوی یم. د تاسو سره به یو دانه غزله د منظور وفا په دریا او د ملا عبدالرازق اخوند په لګن کې در سره شیر کوم. پر دماغ می خطرناک اثر د چا دی، ای دا جهیم چی بلوی شرر د چا دی. پوسوم چی لتا ندی حبیبه، کبل داسی زبردست گذر د چا دی. د خندا برخه می بدل په ژړا ده دا لیونی. دا د ټولو مسافرو دپاره فرمایش دی. دا لیونی مینه د چا ده؟ کی تور شپه ده، د سترګو پټه خزانه ده، د سترګو پټه خزانه ده، د سترګو پټه خزانه ده. د انځر ګل دی په مرغانو کې اونکا ده. لمبا د بیلتانه ده، لمبا د بیلتانه ده، تر سترګو لاندې ښکاره نه ده، تر سترګو لاندې ښکاره نه ده، تر سترګو لاندې ښکاره نه. پر زړه مې ګرځي له نظره مې نګاه ده. په هر مقام کښې، په هر طرف په هر مکان کښې، ګرځي زما په هر اندام کښې، ګرځي زما په هر اندام کښې، ګرځي زما په هر اندام کې. زما په وجود کې د موجوده شاوخوا ده. زهر وما نهيريجي، زهر وما نهيريجي، تلمي در سترګو کیږي، ای تلمي در سترګو